درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای وایي د بریدونو مخنیوي لپاره د طالبان د شیعهګانو جوماتونو کې عبادت وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په افغانستان کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو د بریدونو د مخنیوي یوه لار دا ده چې طالب چارواکي او د شیعهګانو سره یو ځای د دوی په جوماتونو کې عبادت وکړي. نوموړي یکشنبه یوې غونډې ته وویل عام سني وګړي دې هم دې ته وهڅول شي چې د شیعه وګړو په مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلي خامنه‌ای زیاته کړه افغانستان کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو خونړیو بریدونو چې د داعش ډلې کار دی سخت خفه کړی. نوموړي تور ولګاوه چې داعش ډله د امریکا لخوا جوړه شوې ده، خو اوس د امریکا چارواکي له دې حقیقته انکار کوي. یادوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په کندوز او کندهار کې د شیعه وګړو پر جوماتونو 2 خونړي بریدونه شوي. په دې بریدونو کې تر 200 زیات کسان وژل شو، ګڼ شمېر نور ټپیان شول او لا هم د شیعه لږکیو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. د داعش خراسان ډلې د بریدونو مسؤلیت اخیستی او ګواښ یې کړی چې په راتلونکي کې به هم افغانستان کې شیعه وګړي او د دوی عبادت ځایونه په نښه کوي. دا ډلې څه موده وړاندې په اعلامیه کې ویلي وو شیعه وګړي خطرناک دي او ګواښ یې کړی وو چې له بغداد تر خراسانه به یې په نښه کوي. طالبان د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو دا بریدونه غندلي او ژمنه یې کړې چې له دې وروسته به د دوی ځایونه امنیت ټینګوي. د ایران مذهبي مشر هم خپله وروستۍ وینا کې ویلي د شیعه او سني وګړو ترمنځ یووالی د وخت اړتیا ده او کومه تکتیکي شعار نه دی. آیت الله علي خامنه‌ای ویلي که مسلمانان لاسونه سره یو کړي او اتفاق وکړي نو هم به ځواکمن شي او هم به یې یوه کورني امر پر ځای کړی وي. یاد دې وي چې افغانستان کې پر شیعه وګړو له وروستیو بریدونو وروسته د ایران حکومت پر طالبانو غږ کړی چې دې پیښو عاملین دې ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.